دا نننی لیکچر د هغې پښتنو سټوډنټس دپاره دی، د هغې پښتنو انګلیش زده کوونکو دپاره دی کوم چې مونږه په سوشل میډیا باندې، په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې یا په ټیک ټاک باندې ګوري او انګلیش زده کړي. چونکې مونږه د دې لیکچر آلریډي ریکارډ کړی و، خو د دې ویل هیو هغه پارټ چې دی هغه زمونږ نه ډیلیټ شوی دی. نو مونږ وی چې زمونږه د سوشل میډیا لرنرز چې دي د هغوی نه د لیکچرز دا سیکوینس خراب نشي، د هغوی نه یو پارټ پاتې نشي. نو مونږ دا ډیسیژن واغستو چې دا دوباره سپیشلی د سوشل میډیا د هغې پښتنو دپاره ریکارډ کړو کوم چې مونږه په یوټیوب باندې یا په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې ګوري. نو لہذا لیکچر چې دی هغه ډېر اهم دی، په کولو غوږونو سره یې واورئ او ځان پې پوه کړئ او په دې باندې بیا پریکټس چې دی هغه پې هم وکړئ. ټیک شو؟ ها، اوس مونږه راځو ویل هیو له. ویل هیو چې دی نو دا پر روان وخت کې د پوسیشن دپاره، پر روان وخت کې د ملکیت دپاره استعمالیږي. یعنی پر روان وخت کې چې به کوم څیزونه زموږ سره یي، یا پر روان وخت کې چې به کوم څیزونه ستاسو سره یي، یا پر روان وخت کې به کوم څیزونه زموږ په ملکیت کې یي، نو د هغې دپاره بیا مونږه ویل هیو استعمالو. تاسو که وګورئ نو دلته کې ما فیوچر چې دی هغه لیکلی دی، یعنی د فیوچر د ملکیت دپاره دا استعمالیږي. ښه، د دې نه ځان ته آسان کې چې کله د پښتو د جملو کې راغلی یي سره به یي، سره به وي، چې کله دا راغلی و سره به یي یا سره به وي، نو پوه شئ چې تاسو به د دې دپاره ویل هیو استعمالوئ. لکه مثال په طور باندې زه وایم زما سره به ګاډي یي، زما سره به پیسې وي یا زما سره به پیسې یي. ستا سره به ګاډي یي، ستا سره به پیسې وي یا ستا سره به پیسې یي. ښه، د اردو د جملو په آخر کې به راغلی یي کے پاس ہوگا، کے پاس ہوگی یا کے پاس ہوگے. یعنی د مثال په طور باندې میرے پاس گاڑی ہوگا، میرے پاس پیسے ہوگے، آپ کے پاس گاڑی ہوگا، آپ کے پاس پیسے ہوگے، یا آپ کے پاس موبائل فون ہوگا. نو چې کله د اردو یا د پښتو د جملو په آخر کې دا لفظونه راغلي یي، نو تاسو به د هغې دپاره ویل هیو چې دی هغه به استعمالوئ. ټیک شو؟ اوسو د دې دپاره به تاسو څه وکئ؟ اول به تاسو ولګوئ سبجیکټ، بیا ویل هیو او بیا پسې آبجیکټ. چې زه وایم چې زما سره به پیسې یي یا زما سره به پیسې وي، نو تاسو وګورئ سره به یي یا سره به وي، نو تاسو به د دې لپاره اوس استعمالوئ ویل هیو به استعمالوئ. یا میرے پاس پیسے ہوگی یا میرے پاس پیسے ہوگے، نو تاسو وګورئ ہوگی یا ہوگے چې دی هغه راغلی دی، نو د دې لپاره به تاسو ویل هیو چې دی هغه به استعمالوئ. ټیک شو؟ نو زه چې وایم چې زما سره به پیسې یي، نو آی ویل هیو منی. ستا سره به پیسې یي، یو ویل هیو منی. د هغه سره به پیسې یي، نو هی ویل هیو منی. اوکې، د هغه سره به ګاډي یي، هی ویل هیو ا کار. ستا سره به موبایل فون یي، یو ویل هیو ا موبایل فون. ستا سره به نوکري، یو ویل هیو ا جاب. ستا سره به ویزه یي، یو ویل هیو ا ویزا. ټیک شو؟ نو دغه شانتې به تاسو هم بیا پریکټس چې دی هغه په اخوا باندې وکړئ. اوس چې کله تاسو وایئ چې پر روان وخت کې به زما سره دا څیز نه یي، یا د هغه سره به دا څیز نه یي، یا اس کے پاس یہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی، نو د هغې دپاره به بیا تاسو ویل ناٹ هیو استعمالوئ، یعنی نیګیټیو سینټنسز به تاسو استعمالوئ. نو د هغې دپاره به تاسو اول سبجیکټ ولګوئ، بیا به ویل ناٹ هیو ولګوئ او بیا به پسې آبجیکټ ولګوئ. لکه چې زه وایم چې زما سره به پیسې نه یي یا میرے پاس پیسے نہیں ہوگی یا نہیں ہوگا، نو سو I will not have money. ستا سره به پیسې نه یي، you will not have money. زما سره به موبایل فون نه یي، I will not have mobile phone. ستا سره به موبایل فون نه یي، you will not have mobile phone. د هغه سره به ګاډي نه یي، he will not have a car. د هغه سره به ویزه نه یي، he will not have visa. ټیک شو؟ نو دغه شانتې به تاسو پریکټس وکړئ چې کوم څیزونه به ستاسو سره پر روان وخت کې نه یي، د هغې دپاره تاسو به بیا څه ویل ناٹ هیو چې دی هغه به استعمالوئ. اوس
چې کله تاسو د چانه تپوس کوئ چې آیا ستا سره به په راروان وخت کې دا څیز یي او که به ني د سره، یا به د هغه سره په راروان وخت کې دا څیز یي او که به ني ورسره، نو د هغې دپاره به تاسو بیا انټراګیټیو سینټنسز استعمالوئ او د هغې سټرکچر به داسي چې اول به تاسو ویل ولګوئ، بیا به سبجیکټ ولګوئ، بیا به پسې هیف ولګوئ او بیا به پسې آبجیکټ او په لاس کې ساین آف انټروګیشن یا کوېسچن مارک. لکه زه تپوس وکړم چې آیا ستا سره به پیسې یي یا آپ کے پاس پیسې ہوگے یا ہوگی، نو سو ویل یو ہیو منی، آیا ستا سره به ویزه یي، ویل یو هیو ویزا، آیا ستا سره به موبایل فون یي، ویل یو هیو موبایل فون، آیا د هغه سره به ګاډي یي، ویل هی هیو ا کار، آیا د هغوی سره به کور یي، ویل دے هیو ا هاوس. نو دغه شانتې کو چېرې تاسو د چا نه کوېسچن کوئ نو تاسو به په دې سټرکچر سره په دې طریقه باندې به تاسو کوېسچن کوئ. ښه اوس کو چېرې ستاسو نه چا تپوس وکړو په دې طریقه باندې، یعنی ستاسو نه د راروان وخت د ملکیت په باره کې تپوس وکړو، د راروان وخت د پوسیشن په باره کې تپوس وکړو او تاسو له جواب ورکوئ، نو ستاسو جواب به یا په یس کې او یا به په نو کې، نو کو په یس کې نو داسې او کو چېرې په نو کې نو په دې طریقه باندې. یعنی ستاسو نه چا کوېسچن وکړو چې ویل یو هیو منی او ته وایې چې یس آی، نو بیا به څه وایې یس آی ویل هیو منی، زما سره به پیسې یي، او چې نه زما سره به پیسې ني نو نو آی ویل ناٹ هیو منی. دغه شانتې ویل یو هیو موبایل فون، یس آی ویل هیو موبایل فون، نو آی ویل ناٹ هیو موبایل فون. ویل یو هیو ا کار، یس آی ویل هیو ا کار، نو آی ویل ناٹ هیو ا کار. ټیک شو؟ نو په دې طریقه باندې تاسو پریکټس وکړئ. زما امید دی چې تاسو به هم دا زده کړئ. د ځان ډېر زیات خیال ساتئ، موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.